بسم الله الرحمن الرحیم. نننی درس زموږ د ابتدایي درس ده. غواړو د وینډوز چې دي یا ابتدایي ضرورتونه چې باید د یو شاګرد زده وي یا د یو محصل زده وي. لومړنی انګلیسي ده چې هر یو شاګرد باید یو څه ناڅه په انګلیسي باندې پوه شي، یعنی ابتدایي په انګلیسي باندې پوه شي، بیا کولی شي د کمپیوټر پروګرامونه زده کړي او دا ورسره کومک هم کوي. که چېرته یو محصل یا شاګرد په انګلیسي باندې بیخي پوه نه شي، د هغه دپاره به لږ څه سخته وي د کمپیوټر د پروګرامونو زده کول، ځکه معمول پکې انګلیسي استفاده شوې ده او د هر یو آپشن یا هر یو فنکشن چې موږ استفاده کوو هغه به د انګلیسي په ژبه باندې وي. نو محصل ته لازمي ده چې څه ناڅه په انګلیسي باندې پوه شي. که څه ناڅه په انګلیسي باندې پوه شي، دا له ده سره کومک کوي تر څو د کمپیوټر پروګرامونه په اسانۍ سره زده کړي. دا د انګلیسي لومړنۍ اړتیا وه او مخکې به موږ هر یو نقطه یا هر یو فنکشن یا هر یو آپشن پریکټیکل تاسو ته ښیو. نو په دې خاطر باندې لازمي ده چې لومړنی دغه سیشن ولولئ تر څو تاسو سره همکاري وکړي د آینده کې د پروګرامونو په زده کولو کې. How to learn computer program، څنګه د کمپیوټر پروګرامونه زده کولی شو، یعنی اسانه طریقه یې څه ده. هر یو پروګرام چې تاسو له ویډیو، یوټیوب یا بل یو پروګرام یا له استاد نه زده کوئ، مهمه دا ده چې د هغه سټیپس باید ولیکئ. د سټیپس د لیکلو طریقه لاندې ده. موږ غواړو څنګه نوټ پیډ اوپن کړو او نوټ پیډ څنګه خلاصوو. صحیح ده. اول به وینډوز کی پریس کوو، دا بیا پریکټیکل تاسو ته وروستو راځي. هر یو سټیپ موږ تاسو ته ښیو، یعنې دې کې داسې کوم پټ سټیپ نشته چې هغه تاسو نه وي لیدلی یا تاسو نه موږ پټ مخکې بوځو یا کوم سلاید تغییر کړو تر څو تاسو ونه کولی شئ همغه عملیه اجرا کړئ. وینډوز کی په کیبورډ کې موجوده ده، تاسو پریس کوئ، له هغه نه پس څه لیکئ؟ نوټ پیډ. نوټ پیډ سپیلنګ باید دغسې نوټ پیډ سپیلنګ باید داسې وي or any other program، یعنی که MS Word غواړئ MS Word، Excel غواړئ Excel، WordPad غواړئ WordPad، Internet Explorer غواړئ Internet Explorer، Chrome غواړئ یا هر یو بل پروګرام. کله مو چې نوم ولیکئ انټر پریس کوئ. صحیح ده. لاندې لیکل شوي دي پریس انټر. کله چې انټر باندې پریس وکئ هغه پروګرام به تاسو ته خلاص کړي. نو دا بیا موږ تاسو ته وروستیو درسونو کې بیا ښیو عملي چې تاسو پوه شئ. دغه یې د لیکلو طریقه ده تر څو تاسو نه بیا اشتباه ونه شي، په منځ کې کوم سټپ تاسو نه پاتې نه شي. How to practice the computer application or program. د پروګرام زده کولو اسانه طریقه کومه یوه ده؟ ډېرې طریقې دي، خو اسانه طریقه باندې موږ دلته تاسو ته ښیو تر څو تاسو وکولی شئ په اسانه طریقه باندې د خپل ضرورت مطابق د کمپیوټر پروګرام زده کړئ. اول به څه شی کوئ؟ practice daily for 3 days. هر یو درس چې تاسو وایي 2 یا 3 ورځې سر په سر باید پریکټیس وکړئ. یعنې سټیپس مو لیکلي، د سټیپس مطابق لاړ شئ، همغه اول ځل په سټیپ سره پریکټیس وکړئ، دویم ځل بې سټیپه پریکټیس وکړئ، دریم ځل بیا بې سټیپه پریکټیس وکړئ. که مو نشو کولی اول ځل سټیپ سره سټیپ بای سټیپ پریکټیس وکړئ، دویم ځل هم سټیپ بای سټیپ پریکټیس وکړئ، دریم ځل سټیپس پټ کړئ یا کتاب بند کړئ یا کتابچه یا نوټ هم چې ده هغه بند کړئ، پریکټیس وکړئ. که چېرته مو وکولی شو یو ځل بیا هم پریکټیس وکړئ. نو دا به یې تاسو په ذهن کې کښېني. بیا دغه عمل 2 ورځې یا 3 ورځې ذهین شاګردان یا هغه شاګردان چې ذهن یې یو څه تیز وي هغوی کولی شي په 2 ورځو سر په سر پریکټیس باندې زده کړي. که چېرته شاګردانو ذهنونه ډېر تیز نه وي، یعنې د هغه شاګرد چې ذهن یې ډېر تیز نه ده، زر یو شی نشي زده کولی، هغه کولی شي 3 ورځې سر په سر پریکټیس وکړي. خو اوله ورځ به یې تاسو 10 دقیقې یا 15 دقیقې پرې مصرفېږي، دویمه ورځ به بیا 15 دقیقې مصرفېږي. همداسې. او خپل نوټ څنګه کوئ؟ کوم نوټ چې تاسو سټیپ بای سټیپ لیکلی ده دا ایسته مه اچوئ، دا وساتئ تر څو پورې د آینده کې که غواړئ تاسې بیا کوم ځای کې مشکل سره مخ شوئ بیا کولی شئ نوټ ته ډایرکټ لاړ شئ، همغه ځای کې پریکټیس وکړئ. په کمپیوټر کې
درې معمول هغه شارټ کټ دي چې تاسو یې هره ورځ، هره لحظه یا هر ساعت خپل کمپیوټر کې ترې استفاده کولی شئ. هغه کوم شارټ کټ دي؟ موږ به د شارټ کټ دپاره یو ځان ته یو درس ولرو، خو دلته معمول هغه شارټ کټ چې موږ ترې ډېره استفاده کوو هغه دغه درې دي: کاپي، کټ او پیسټ. دا معمول درې هغه شارټ کټ دي چې تاسو هره لحظه ورسره مخ کېږئ، خو زده کول یې ډېر سخت نه دي، ډېر په اسانه دي. دا په هر پروګرام کې تقریبا د استفادې وړ دي. نو دغه درې واړه باید موږ په ذهن کې وي. اول کاپي څنګه کوو؟ کنټرول پلس سی، کنټرول او سی. کټ که موږ غواړو چې یو لیکل شوی یا عکس یا هر څه چې موجود وي هغه یا فایل یا فولډر له دې ځای نه کټ کو، یو بل ځای ته یوسو. کټ معنا دلته یې کاپي نه پاتې کېږي، له دې ځای نه مکمل ځي بل ځای ته، هر ځای چې تاسو وړئ. پیسټ معنا دا چې موږ یې په یو بل ځای کې پیسټ کوو. پیسټ کوو یعنې موجودوي، هغلته یې بیا ګورو. پروګرام شارټ کټ کریشن: څنګه موږ د یو فولډر یا پروګرام شارټ کټ په ډیسکټاپ باندې ځان ته جوړوو. طریقه یې څه ده؟ موږ راځو پریکټیکل، ځکه دې لازمي ده چې پریکټیکلي موږ وکړو. رایټ کلیک کوو په ډیسکټاپ باندې، راځو شارټ کټ ته. هر پروګرام چې تاسو خوښ وي همغه باندې کلیک کوئ او درته راځي دلته خپله مای کمپیوټر ته، بیا سی ډرایو ته. زه غواړم د کوم پروګرام شارټ کټ جوړ کړم. پروګرام فایل ته راځو، دې نه پس بیا پروګرام فایلز. پروګرام فایلز کې زه غواړم د انټرنیټ ایکسپلورر یو شارټ کټ ځان ته جوړ کړم. صحیح ده؟ اوکې کوم یې، نیکسټ. که نوم ورته بدلوئ هغه ده، که یې نه بدلوئ هم تاسو خپله خوښه ده. اوس راځو دې باندې کلیک کړه، ډایرکټ به تاته همغه خلاصېږي. که همداسې کروم هر یو چې تاسو غواړئ هغه درته خلاصوي ډایرکټ. ضرورت دې ته نشته چې بیا تاسو بیا لاړ شئ سټارټ نه یا داسې مختلف سخته طریقه باندې. نو دا یې اسانه طریقه ده. هر یو پروګرام چې تاسو پې هره ورځ پریکټیس کوئ د هغه شارټ کټ په دې طریقه باندې جوړولی شئ. اوس راځو موږ ګورو چې تر اوسه پورې د وینډوز مختلف ورژن ریلیز شوي دي. چا ریلیز کړي؟ مایکروسافت.